الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. اما بعد، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زموږ او ستاسو نننی درس د سیرت مبارک درس ده او عنوان پکې قضایي عمره ده. د قضایي عمرې څخه مخکې یوه بله غزا شوې وه چې هغې ته ذات الرقاع غزا ویلې. ذات الرقاع غزا په دې خاطر ورته ویلې چې په دې غزا کې درې روایته راغلي، یو دا چې د صحابه کرامو پښې پکې وچاودلې او د خپلو پښو نه ټوټې تاوې کړې وې، ځکه ورته ذات الرقاع وایي. یا دا چې دلته وایي رقم غرونه و په دغه سیمه کې، دا یو بل سره پیوند شوي و دا غرونه، په دې خاطر ورته ذات الرقاع وایي. یا دا کوم ځای کې چې دا غزا پیښه شوې ده د غزا نوم ذات الرقاع ده. دا درې روایته راغلي. داسې و چې نبي علیه السلام د خیبر نه راستون شو او په مدینه منوره کې آرام شو. خبر ورته راغی چې بني انمار او ثعلبه او محارب کوچان د دغه سیمو کوچان راټول شوي دي او د مسلمانانو په خلاف باندې حمله کوي. نو نبی علیه السلام د مدینه منورې په کارونو باندې عثمان رضی الله تعالی عنه وټاکه او د 200 شاوخوا صحابه کرامو سره د نخل په نامه باندې یو ځای والته لاړه او د مدینه منورې نه دغه ځای ته 2 ورځو مزل په اندازه باندې فاصله د دې ځای ته لاړل. بیا جګړه ونه شوه د دې ترمنځ، د مسلمانانو او د دې کوچیانو ترمنځ جګړه ونه شوه. بیا نبی علیه السلام صلات الخوف ادا که، خپله 2 رکعته مونځ یوه ډلې صحابه ورته ورکړه، هغوی لاړو بیا ورپسې 2 رکعته مونځ بلې ډلې صحابه ورته ورکړه، صلات الخوف مونځ یې د صحابه کرامو ته ادا که. نو بیا کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې غزا نه فارغ شو، جنگ خو په دې غزا کې ونه شو، نو یوه ورځ نبی علیه السلام د یوې ونې سوري ته ناست و، پروت و، ویده و. جالب کار پکې دا وشو چې په دې غزا نه وروسته بیا یو سړی راغی، توره ورسره وه او نبي علیه السلام څنګ ته ودرېد، هغه د ونې د سوري لاندې ویده و او نور صحابه کرام ورسره نه و. وایي څوک به دې ما نه خلاص کړي؟ نبي علیه السلام ته وویلې. توره یې د نبي علیه السلام راواغېستله، څنګ کې نبي علیه السلام توره ایښې وه. نبي علیه السلام ورته کړې الله به مې وایي در نه خلاص کړي. دې خبرې سره د دې سړي نه توره وغورځېدله او نبي علیه السلام راواخیستله او دا سړی بیرته چپه کړه، د پاسه ورته دا توره ونیوله، اوس به وایي تا ما نه څوک خلاص کړي. بیا هغه ورته ویلې چې ما باندې یو احسان وکړه او ما مه وژنه، او نبي علیه السلام ورته د اسلام دعوت ورکړ، اسلام یې ونه منه، خو دا خبره وکړله چې نور به هېڅکله زه مسلمانانو ته اذیت او ضرر نه رسوم، د دوی په خلاف باندې به هېڅ یو پلان نه نیسمه. نو دا د ذات الرقاع غزا وه او په دې غزا کې ابو هریره او ابو موسی اشعري رضی الله عنهما دا دواړه هم موجود، ځکه دا د خیبر په غزا کې دواړه مسلمانان شوي. نو دا د ذات الرقاع د غزا هغه لنډیز و. اوس راځو خپل عنوان ته چې قضایي عمره ده. نبی علیه السلام په 1 کال باندې د ذوالقعدې په میاشت کې د هغې قضایي عمرې ادا کولو په نیت باندې ووته کومه چې په حدیبیې غزا کې په هغې باندې موافقه شوې وه. موږ او تاسې د حدیبیې په غزا کې وویلې د حدیبیې عمره چې نبي علیه السلام کوله هغه یې شرطونه کېښودل، موافقه یې پرې وکړه. د هغې موافقې په مطابق باندې نبي علیه السلام ووته او د مدینې منورې ټول کارونه ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه ته وسپارل او ځان سره یې 200 اوښان چې ناجیه بن جندب اسلمي رضی الله تعالی عنه دی پرې وټاکه، دا 200 اوښانو دپاره دا وټاکه، دا هم ځان سره روان کړل. او د قریشو د خیانت د ویرې وجې نه چې دوی بیا خیانت ونه کړي، نو په همدغې وجه باندې یو شمېر وسلوال سرتیري نبي علیه السلام په صحابه کرامو کې وټاکل او د بشر بن سعد په مشرۍ باندې 200 اسونه هم ځان سره واغستل او محمد بن مسلمه د دغه 200 سرتیرو مشر قومندان یې ورته وټاکه. نو نبي علیه السلام په ذوالحلیفه کې هغه او نورو صحابه کرامو مسلمانانو احرام وتړه او د تلبیې په ویلو باندې شروع وکړله، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. دا تلبیه نبی علیه السلام ویلو، صحابه کرام بس روان شو. کله چې یاجج په نامه باندې یو دره والته ورسېدل، د جنگ نور سامان یې هملته پرېښود نبي علیه السلام او اوس بن خولان سواري رضی الله عنه یې د 200 صحابه کرامو سرتیرو صحابه کرامو سره یې هملته وټاکه چې تاسې به دا وسلې پیره کوئ، همدلته به یاستئ. او په خپله د نورو مسافرو صحابه کرامو سره
د وسلې نه بغیر، ځکه دا خو یو سره شرط کوي چې تاسې به وسلې سره نه راځئ عمرې ته، هغې نه بغیر خالي تورې ورسره وې او تورې په تیکو کې وې، په خپلو پوښونو کې وې. بس نبي علیه السلام مکې مکرمې ته ننوته. کله چې نبي علیه السلام د کدان په نامه باندې یو تنګی و، د هغې په لار باندې روان شو او حجون په نامه باندې کلی و، په همدغه لاره باندې لاړ نبي علیه السلام. په خپله اوښه باندې قصوا په نامه باندې اوښه د نبي علیه السلام، په دې باندې سپور او ټول صحابه کرام ته داسې راتور لکه راتاو شوي و نبي علیه السلام نه، لکه کړۍ په شان باندې څلور طرف ته ترې راتاو او خپلې تورې د صحابه کرامو پورته نیولې وې او تلبیه یې ویلې. مسجد الحرام ته ننوتل، بیت الله شریف ته، حجر الاسود نبي علیه السلام په خپل امسا باندې مسح که، ښکلې که، مچې که او په طواف یې شروع وکړله او په داسې حال کې طواف کو چې په خپله اوښه باندې سپور و نبي علیه السلام. نور مسلمانان پیدا و، ښي اوږې د ټولو مسلمانانو بربنډې وې لکه څنګه چې د احرام کې تړل کېږي. او په دې درې لومړیو چکرونو کې د پهلوانۍ تګ وکړه. نبي علیه السلام ورته دا امر کړی چې تاسې به په دې دریو کې اولنۍ دریو کې پهلواني کوئ. اوس چې مهاجیان ورځي په اولنۍ دریو طوافونو کې چکرونو کې دی دغه کوي، طواف و چکر یې په اولنۍ دریو چکرونو کې داسې کوي لکه پهلوانان چې روان وي که نه، لاسونه اچوي. او عبدالله بن رواحه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې چې خپله توره یې پورته کړې وه، لاندې بیتونه یې وویلې. پخوا چې عبدالله بن رواحه نو دا خبره یې وکړه چې خلوا بني الكفار عن سبيله اني شهید انه رسوله، خلوا فكل الخير في رسوله يا رب اني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، ضربنا يزيل إلهام عن مقيله ويزهل الخليل عن خليله. دا ترمذي کې دا شعرونه د دې عبدالله بن رواحه راغلي چې د کفارو اولاده د پیغمبر لاره خوشې کړه، پرېږدئ ټوله ښېګڼه په پیغمبر کې ده. نن ورځ به موږ د ده په سر باندې ووهو څنګه چې د وحي په سر مو وهلې وئ. تاسې کفارو ته وایي چې تاسې موږ د وحي په خلاف نبي علیه السلام سره جګړه کوله، اوس به د ستاسو خلاف جنګېږو، د نبي علیه السلام دفاع به کوو. نو دا شعرونه یې وویلې. مشرکان د کعبې په شمال کې د قیقان په غره باندې ناستو او مسلمانان یې کتل چې دوی هغه کوي، طواف کوي، ځکه دا خو یو سره معاهده لاسلیک کړې وه چې تاسې به راځئ دلته به طواف کوئ. خپل په وخت باندې نبي علیه السلام راغی، نو هغه یې چې وکتل چې دا څونه تکړه خلک دي او ویل چې د پلانکي په شان تکړه دي او پلانکي په شان د پخوانیو خلکو نومونه یې اخیستل. او ځکه نبي علیه السلام صحابه کرامو ته امر کړی چې تاسې به پهلواني کوئ په دې طواف کې، تر څو مشرکانو ته خپل زور وښیي مسلمانان. خو د رکن یماني او حجر اسود ترمنځ مسلمانانو پهلواني ځکه نه کوله چې دا د کعبې شریفې په جنوب کې موقعیت لري او مشرکان چې په کوم ځای باندې ناست و هغوی ته نه ښکاره کېدل، نو ځکه دلته دا پهلواني نه کوله. کله چې له طواف نه فارغ شو، نبي علیه السلام د صفا او مروه ترمنځ وچکره منډه عملته ووهله په صفا او مروه کې. بیا یې د خپل قربانۍ مالونه د مروه سره نږدې ذبح کړل، حلال یې کړل او خپل سر یې وخیره کلې که نبي علیه السلام. مسلمانانو هم داسې وکړه. بیا صحابه کرامو یو کس چې یاجج کوم سیمه کې نبي علیه السلام نور صحابه کرام ټاکلي وو په وسله باندې، یو کس د صحابه کرامو نه نبي علیه السلام یاجج ته ولېږه تر څو د کومې وسلو امر چې دوی ته کړی و چې دا تاسې وساتئ، د هغې امر یې ورته وکړه، ورته ویې ویل چې د وسلو به حفاظت کوئ او تاسې که چې پاتې کوم کسان دي دا دې راشي د عمرې د ادا کولو لپاره. بیا نبي علیه السلام په مکه مکرمه کې 3 ورځې پاتې شو او میمونه بنت حارث رضی الله تعالی عنها سره یې واده وکړه چې دا مخکې د دې نه د حمزه رضی الله تعالی عنها بیبي وه او د عباس رضی الله تعالی عنه ترور وه. بیا میمونې رضی الله تعالی عنها خپل واک د نکاح عباس رضی الله تعالی عنه ته وسپاره، ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته، د عباس رضی الله عنه زوی ته عبدالله چې نومېږي، او هغه نبي علیه السلام ته په نکاح کړله. نو نبي علیه السلام چې کله په داسې وخت کې و چې په دې وخت کې احرام نه حلال شوی و نبي علیه السلام، او په 4مه ورځ باندې بیا چې کله د قضایي عمرې 4مه ورځ شوله، 3 ورځې خو په مکه مکرمه کې تېرې کړې. په سهار کې نبي علیه السلام د مدینې منورې په لور روان شو او د سر په نامه باندې یو ځای و چې د مکې مکرمې نه 14 کیلومتره لږ لرې ده. هلته میمونه رضی الله تعالی عنها ناوې شوله او نبي علیه السلام سره دلته یو شپه تېره کړه. بیا د هغې نه وروسته ټول صحابه کرام او نبي علیه السلام د مدینې منورې په لور باندې په ډېر خوشحالۍ باندې روان شول. خو بیا په دې کار کې مورخین د سیرت لیکي چې عجیب کار دا و چې میمونه رضی الله تعالی عنها
په همدغه ځای کې وفات شوی و، همدغه د سرب په نامه باندې چې دا کوم ځای و، دلته نبي علیه السلام سره شپه هم تېره کړه، بیا بل ځل په همدې ځای کې وفات شوی م وه. او د قضایي عمرې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضو ځایونو ته سریې ولېږلې. موږ تاسو ویلو چې سریه هغه جنګ ته وایي چې نبي علیه السلام پکې ګډون نه وي کړی، او غزا هغه ته ویل کېږي چې نبي علیه السلام پکې ګډون کړی. نو هغه به بیا انشاءالله وایو چې بعضې سریې دي او د سیرت درس به همداسې روان وي که د الله رضا وه. الله تعالی دې موږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.